سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تاسو پرې راوړي دي. الله دې وکړي چې ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. محمد نبي ساحل د بنګلادیش غوره لیګ کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. استرالیا د ویسټ انډیز ته په 50 اوریزه لوبه کې یو شرموونکې ماتې ورکړه او داسې عرفان پټان په لومړي ځل د خپلې مېرمنې عکسونه پر ټولنیزو رسنیو باندې خپاره کړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تجربه کار الراونډر محمد نبي ساحل د بنګلادیش پریمیر لیګ کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې په 15 توپونو باندې چټکې 90 منډې جوړې کړلې. هغه په وروستي اوور کې په تسکین احمد باندې 3 شپږیزې پرلهپسې وواللې. د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ نن دویمه 50 اوریزه لوبه په استرالیا کې ترسره شوله چې د دغه لوبې ټاس استرالیا لوبډلې وګټي. په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. ویسټ انډیز لوبډلې بیا د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوورونو کې 80 منډې جوړې کړلې. د 80 منډو هدف په تعقیب کې استرالیا لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په 2 اوورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ. ویسټ انډیز لوبډلې ته په 8 وکټو شرموونکې ماتې ورکړه. او بل د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی عرفان پټان په لومړي ځل په ټولنیزو رسنیو د خپلې مېرمنې عکسونه خپاره کړل. عرفان پټان چې له کله واده کړی و په ټولنیزو رسنیو باندې د خپلې مېرمنې عکسونه نه وه خپاره کړي، خو اوس په دغه عکسو کې مخ هم ښکاره کېږي. عرفان پټان تر دې مخکې د خپلې مېرمنې عکسونه په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره کړي وو، خو په هغه عکسونو کې د مېرمنې مخ نه ښکاره کېده. خو اوس د 8مې کلیزې په مناسبت په دغه ورځ باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د عرفان پټان د مېرمنې عکسونه خپاره شوه. دا لومړی ځل دی چې عرفان پټان داسې کار کوي، خو د دې لامل لا معلوم نه دی چې هغه ولې تر اوسه د خپلې مېرمنې عکسونه په ټولنیزو رسنیو باندې نه خپرول، خو اوس یې خپروي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.